الله الرحمن الرحیم. اول خو ټولو ملګرو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. خدای پاک دې وکړي چې د صحت جامې هم په غاړه وي. اکثره ملګري خصوصا د بلوچستان چې کوم زموږ د افغان کډوالو پنډغالي دي د دو اکثره استادان یا ټیچران ما ته میسج کوي چې پښتون صاحب زموږ د کاډو یا د ای سی سی بینک اکاونټونه نه خلاصیږي یا کوم افغان کډوالو دغه د پیوار کارډونه یا سمارټ کارډونه چې دي هغه نه دي راغلي. هغه د بینک دا کم چې د دوی تنخوا پر ورکول کیږي د دې بینک اکاونټونه نه پر خلاصیږي یا دا مشکلات سره مخامخ دي. ملګرو پرون د اسلام آباد څخه یو ویزیټ راغلی و چې په هغه کې د اسلام آباد ویزیټ هدف دا و چې وګوري چې په بلوچستان کې دا کومې انجوګانې چې د یونیسیار پارټنر دي یا شریکانې دي د هغو کارونه وګوري او بل د افغان کډوالو نظرونه پر واخلي. نو د دې آیات مشري چې و هغه ناصر شاه صاحب او ریحانه او دارنګه د بلوچستان د یونیسیار د دفتر د فیلډ افسره شبانه ورسره وه. نو بیا راله زموږ د کمیونټي ته هلته کښېنستله چې بیا موږ دغه خبرې ټولې ورسره شریکې کړلې. د ای سی سی کارډونه مشکل مو ورسره شریک کړئ چې دا کوم زموږ د استادانو او عام د ای سی سی کارډونه چې کوم دي هغه دغسې بې سرنوشته پاتې دي او دارنګه مو دا کم 15,000 پیوار کارډونه سمارټ کارډونه چې د کال په شروع کې بند و ریجکټ سوي وه یا د څه وجوهاتو د وجې څخه بند وه 4,000 بیا راله خو اوس هم هغه اوپن نه دي خلاص نه دي. دا مشکل مو ورسره شریک کړي او دارنګه مو د زموږ ته چې کومې انجوګانې موږ سره مدد کوي موږ چې یو پنسل کومک را سره کوي موږ یې مننه کوو. خو ځینې شیان چې وه چې هغه زموږ ضرورت نه ورته لرو هغه موږ ته راکول کېدله یا افغان کډوالو ته پر څو کټګورۍ ویشل کېږي. فرضاً یو شی یو کور ته ورکول کېږي بل نه ورکول کېږي. د کاډو څه مشکلات وي دا مو ورسره شریک کړله. دارنګه مو د بیچوګانو ستونزې ورسره شریک کړلې کوم چې زموږ په کیمپو کې بیچوګانې د 2019 بندې دي. دا ټول مشکلات مو ورسره شریک کړله. نو بیا دوی یاداشتونه د ټول مشکلاتو واخیستله. نو ول چې موږ ځو اسلام آباد ته هغه د خپل مشرانو سره به شریک کړو چې یونیسیار په دې اړوند څه کولی سي. نو بیا هم زه استادانو تاسو ته وایم په دې ير دې نه وي چې په دې کې د ځینو انجوګانو منیجران هم وه چې د سوسایټي د پروجیکټ منیجر ښاغلی سید عمار حیدر صاحب او دارنګه د ایډیو پروجیکټ منیجر چې کوم دی یا مشر چې کوم دی دغه شکیل صاحب د دوه په مخ کې مو دا شیان ورسره شریک کړله چې دغه زموږ استادان او عام خلک د دغه مشکلاتو سره شریک دي مخامخ دي باید د دې په حل کولو کې تاسې مدد ورسره وکړي او دلته ادارې وایي که چیرې ستاسې د بینک اکاونټونه نه وي موږ مجبور یو چې تاسې ته جواب درکړو. خو نو دا ستونزې مو ورسره شریک کړه او یېرې دې نه وي د کراچي د افغان کډوالو چې کوم پیوار کارډونه لري یا ای سی سی کارډونه لري ځینې د کاډو سره نیول سوي دي اوس هم فعلا په زندان کې دي. نو دا خبرې مو ورسره شریک کړلې. په دې کې د افغان کمیشنریټ د خوا څخه ښاغلی عبدالله جان صاحب هم وو. نو موږ غوښتنه اوس هم دا ده بعد کې هم دا ده اول خو موږ د حکومت پاکستان او یونیسیار مننه کوو چې 40 کاله زموږ د افغان کډوالو سره نه ستړي کېدونکي مرستې او هلې ځلې کړي دي. بیا هم د دوی څخه دا هیله او غوښتنه ده چې دا زموږ د افغان کډوالو کوم مشکلات دلته په کیمپو کې دي د دغو په د حل کولو کې غوښتنه ځینې کوو او یو د په کراچي کې چې زموږ د افغان کډوالو د رزق ذریعه هلته ده ځکه چې زموږ افغان کډوال اکثره ځای هلته کارونه کوي د هغو د نیولو یا د هغو ته د تکلیف رسولو په هکله باندې د دوی څخه مرسته غواړو. نو دغه ستاسې مشکلات مو خپل د پوهې په لیول باندې ورسره شریک کړله. نو خدای پاک دې وکړي چې اړوند چارواکي پر دې اړوند باندې کوټلي ګامونه واخلي. مننه.